داوود خان چا وواژه؟ د دې کتاب ليکوال ډاکټر صبورالله سياه دی. حفیظ الامین، وطنجار، پنشیری، کټوازی او څو نورو د ودکا د شرابو د بوتلونو پر اخلاصولو خوښي او خوشحالي را پیل کړه. دستګیر پنشیری د ټولو پښتنو پر ضد د شعار په ورکولو د حفیظ الامین نشه ور خراب کړه. هغه په قهر شو او پنشیری غلې کېدو ته راوباله. که د غلام رسول پیژندنه یا نه پیژندنه یوې خواته پرېږدو، د دغې لیکنې په اړه ستاسو غبرګون څه دی؟ پنشیری: لومړی د تېروتنې له ویرې پرته باید ووایم چې په یو شمېر لانجهپالو ویبپاڼو کې یو شمېر سیاسي لوبې هغه مهال رامنځته شوي دي چې سیکولار سیاسي ګوندونه او ټولنې له تېرو او پخوانیو تېروتنو په زده کړې د هغوی د بیا سمونې لپاره د سیاسي او ډلهییز یووالي او د ملي ډیموکراتیکو مورچلونو د جوړولو په موخه د یو بل تر څنګ ګام ږدي او غونډې جوړوي. زه په دې ګروهمن یم چې د دغسې په زهر لړلو ډنډورو د خپرولو موخه یوازې د پرمختګ لپاره په یوې چمتو ټولنه کې د ډیموکراتیک غورځنګ د لړۍ په وړاندې د خنډ له جوړولو پرته بله هیڅ موخه نه لري. خو ستاسو لپاره زما څرګند ځواب د رښتینو تاریخي واقعیتونو وینا ده. لومړی د کسانو نومونه او د پوځي جامو خبره. د غویي د میاشتې په 9 او له زندانه د راخلاصېدلو پر مهال سلطان علي کشتمند او خیال محمد کټوازی له موږ سره زندانیان ول. زما په ځان کې ملکي دریشي وه او پلنګي جامې مې په تن نه وې. دویم د جګړن د تګ راتګ خبره. زما نور محمد ترکی، ببرک کارمل او سلیمان لایق امنیت د هوایي ځواکونو یو ډګروال چې محمد کریم خان ورک نومیده نیولی و. د مشرتابه د دې ډلې له دغو غړو څخه هیڅ یو یې د راډیو او ټلویزیون له ودانۍ څخه نه و وتلی. له دې امله د چا د تګ راتګ خبره په منځ کې نه وه. که څه هم ببرک کارمل د راډیو له خپرونو وروسته د کبیر رنجبر د پلار په کور کې د مشرتابه د ډلې د پټېدلو وړاندیز وکړ، خو ترکی په پرېکنده ډول وویل یا به له پوځي ډلې سره یو ځای بریالي کیږو او یا به په یو مورچل کې وژل کیږو. په پای کې د پوځي بولندي یا قوماندې په سلا او مشورې د هوایي ځواکونو پوځي قرارګاه د خواجه رواش ګارنیزیون ته ولېږدول شو. هراتی قادر په پیاوړي مورال د بګرام، مزار او شینډنډ د هوایي ډګرونو له ګارنیزیونو سره په اړیکه کې و. هغه د غویي د اتمې په سهارني سباون د رشخور د قطعې د بمبارد فرمان ولیږه او هغوی ته یې وویل چې یوازې سړک په نښه کړي او د ولس کورونو ته دې زیان نه رسیږي. قادر د پیلوټانو نومونه راواخیستل او له هغوی سره یې ټوکې کولې. ټول دربار پورې تړلي تاریخ لیکونکي او یادښت لیکونکي چې غواړي په پاڅون کې د شوروي د الوتکو د برخې اخیستلو د ډنډورو د خپرولو له لارې ولس بېلارې کړي، یوازې د پاکستان د پوځي سیاستوالو، ایراني اخوندانو، د عربي شیخانو او نورو هغو کسانو کار دی چې نه غواړي افغانستان یووالي ته ورسیږي. دریم، له حفیظ الامین سره د شخړې تور. د پاڅون په شپې مې له امین سره هیڅ ډول شخړه نه درلودله، ځکه چې د وسلوال ځواک د پوځي انډول یا تله د هغه په ګټه وه. که نور محمد ترکی ورته اجازه ورکړې وای، ما خو لا پرېږده چې په هماغه شپه به یې کارمل هم سوری کړی وای. څلورم، د پښتون او تاجک سکالو. زه نه پخوا او نه هم اوس د خپل یو موټی او نه بیلیدونکي هیواد د هیڅ یو توکم دښمن نه وم، خو د زورواکي، ټبرپالنې، برلاسي او د زور له لارې د واک د راخپلولو پر ضد مې مبارزه کړې او کوم یې. زه ګروهمن یم چې د ټولو ټبرونو د عدالت غوښتنې هڅې به له سوله ییزې لارې ژر یا په ځنډ کې د افغان هیوادوالو د څرګند ډیموکراتیک ګډون یا هم له بلې لارې بریالی شي. پنځم، د وډکا د بوتلونو تور لګونه. د پورتنیو تشو ډنډورو برخلاف نور محمد ترکی، حفیظ الامین، محمد اسلم وطنجار، خیال محمد کټوازی او ما نه یوازې دا چې د غویي د 9 د پاڅون بریا مو په څښاک په ځانګړي ډول په ودکا نه د لمانځلې، بلکې کله چې د غویي په 9 نیټې د مازدیګر په 5 بجو له زندانه راخلاص شو، نو د غویي د 8 نیټې تر ماښامه په ټول افغانستان کې د ډاډ وړ د ټیکاو تر راټینګ کېدلو پورې موږ د یو څاڅکي د څښلو او د یوې مړۍ ډوډۍ د خوړلو لپاره وخت نه درلود. بیا هم مخکې له دې چې ستاسو د کتاب د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند راپاڅېدنې او په پناه کېدنې ته راشو، راځم دې ته چې تکراري پوښتنې ته باید ځواب راکړئ. آیا تاسو ډاډه یاست چې سلیمان لایق نور محمد ترکی ته وویل چې دغه فرعون دې ووژل شي؟ هو، ډاډه یم. بشپړ ډاډ لرم چې سلیمان لایق په څرګند ډول ویلي و دغه فرعون دې ووژل شي. دغه پوښتنه مې د سلیمان لایق مخې ته کېښوده. محمد داوود او کورنۍ د چا یا کومو کسانو په فرمان ووژل شو؟
لایق: سردار داود خان د چا د فرمان لارښوونې او یا ډلهییزې پریکړې پر بنسټ نه دی وژل شوی. وګورئ، لومړی کودتا وشوه، تر هغه وروسته ورته فرمان ولېږل شو چې تسلیم شي. هغوی تسلیم نشول. پایله یې هماغه ده چې ټول ولس پرې خبر دی. د څو تنو وژنه. تاسو غواړئ ووایاست چې محمد داوود او کورنۍ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د ډلهییزې پریکړې پر بنسټ نه دی وژل شوی؟ لایق: لومړی خو د دغه سکالو بنسټ باید راڅرګند شي. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا نه ده کړې. کودتا څو تنو ترسره کړه. ستاسو په وینا دغه څو تنه څوک ول یا څوک دي؟ لایق: یو شمیر ځان غوښتونکي، ځان منونکي او د واک څوکیو ته تږیو کسانو چې غوښتلې د واکمنۍ څوکۍ، موټرو، ویسکي او لوړو دولتي پوړونو ته ځانونه ورسوي کودتا یې وکړه او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په داسې یوه دریځ کې راګیر شو چې کار له کاره تیر و. د خلق او پرچم ډلې اړې شوې چې د ځان د ساتنې لپاره دغه کودتا ومني. کولی شئ د دغه کودتا د سمبالونکو نومونه راواخلئ؟ زه ډارن نه یم او نه له راتلونکي څخه کومه ویره لرم. زړور یم او په زغرده وایم چې حفیظ الله امین او تاريخي د دغه کودتا پاخه سمبالونکي ول. موږ په زندان کې و چې کودتا وشوه. تاسو څنګه زنداني شواست؟ لایق: کله چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو خبر د راډیو له لارې خپور شو، نو له زندانه بهر یو شمیر ملګري دغې پایلې ته ورسېدل چې میثاق صاحب او لایق صاحب ته به ښه دا وي چې ولاړ دي شي او ځانونه دي دولت ته وروسپاري. زه هم د ملګرو له سلا سره سم پولیسو ته ورغلم او ځان مې وروسپاره. زما لاسونه یې په هتکړیو راوتړل او په یوې کوچنۍ خونې کې واچولم. یو وردکی افسر راغی او په ډېر قهرژلې توګه یې راڅخه وپوښتل څه شی دي خوړلي چې ازمولی یې نه شي. وروسته له هر لوري د ډزو غږونه راخپاره شول. افسر د باندې ووت. څو شېبې وروسته زه هم له خونې د باندې دالان ته راووتلم او غوښتل مې پوه شم چې څه خبره ده. د ګوند یو تن غړی مې ولید. هغه وویل څو شېبې نور هم صبر وکړه، راڅملوو یې. بیا مې ولیدل چې هماغه افسر بیرته راغی او په یو قاب کې یې راته انګور راوړل. زما لاسونه یې راخلاص کړل او په دې ډول زه له زندانه راخلاص شوم. وروسته له هغې چې له زندانه راخلاص شواست او راډیو افغانستان ته راغلاست، نو نور محمد ترکي ته مو د داوود په اړه وویل دغه فرعون دې ووژل شي. آیا دا سمه ده؟ لایق: نه، دا سمه نه ده. دا واقعا زما خبره نه ده. پر ما تور لګوي. ما داسې نه دي ویلي. اصلا دغه پیښه ماته د کرکې وړ وه. کومه پیښه تاسو ته د کرکې وړ وه؟ د غوایي کودتا یا د محمد داوود وژنه؟ لایق: کودتا. دغه پوځي پاڅون چې په ګوند کې نه و پوخ شوی ماته د کرکې وړ وه. ښایي په تاریخ کې دغه پاڅون ته ورته نور پاڅونونه هم شوي وي. آیا دا چې په دغه پیښې کې شورویانو هم لاس درلود یا نه درلود راته څرګنده نه ده. البته حفیظ الله امین او نور محمد ترکه سل په سلو کې پرې پوهېدل. که تاسو د نور محمد ترکي پر ځای واست، آیا د محمد داوود او د هغه د کورنۍ د وژلو فرمان به مو ورکړی وای؟ لایق: دغه پوښتنه بنسټ نه لري. که زه د هغوی پر ځای وای نو کودتا به نه وای شوې. په اصل کې په هیڅ اصل بنسټ او معیار کې د کودتا تجویز نه دی شوی. کودتا د سیاسي ستونزو د حل لاره نه وه، نه ده او په راتلونکي کې به هم نه وي. زه له کودتا سره مخالف وم. په ټولیز ډول د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ټول پوه غړي له پوځي کودتا سره مخالف ول. آیا دا رښتیا نه ده چې د یو خپلوان او نږدې ملګري د وژنې په ناورین کې د ډوبېدلو له امله مو د داوود لاس د میر اکبر په وژنه کې ورګډ کړی و او ویلي مو چې دغه فرعون دې ووژل شي؟ لایق: د ژوند له پیله تر اوسه له وینې تویېدنې او وژنې کرکه لرم. ان د سردار داوود او د هغه د کورنۍ له وژلو وروسته د مړو د لیدلو لپاره ارګ ته ورنغلم. تل به زما په اړه ویل کېدل چې دی قاطع سړی نه دی. تاسو په ټول افغانستان کې ماته یوازې یو تن را پیدا کړی چې ودی وایي چې لایق له لاسه یې تاوان لیدلی وي. له بلې خوا سردار داوود او د هغه جمهوري دولت څانګو د میر اکبر خیبر په وژنه کې لاس نه درلود. خلک ولې بې ګټې خبرې را جوړوي؟ د میر اکبر خیبر وژونکي نو څوک ول؟ دا پولیسي تحقیقات کیږي او زه ځواب ویل اړین نه بولم. څو اونۍ مخکې یوې نړیوالې راډیو هم دغه پوښتنه راڅخه وکړه. د نوموړې راډیو پوښتونکي ته مې وویل چې اوس د دغې پوښتنې د ځواب ویلو وخت نه دی. اوس به ډیر وختي وي چې دغې پوښتنې ته ځواب وویل شي. که څه هم داود خان او د هغه د کورنۍ د وژنې له سکالو څخه لږ څه لرې کیږو، خو غواړم ووایم چې وحید مژده د آریایي او سرنوشت په ویبپاڼو کې یوه لیکنه لري او سرلیک یې دی هغه وژنه چې له پایلې څخه یې کودتا راوټوکېدله.
هغه د ګلبدین حکمتیار له خولې چې وید مژده هم په هغې غونډه کې ناست و داسې لیکي خیبر زموږ د مجاهدینو ورونو په لاس وژل شوی. لایق دغه ادعا هم له بنسټه سمه نه ده. حزب اسلامي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو په سترګو کې ځان ته یو دریځ را پیدا کړي په دغه خام او بېځایه چل د داسې یوې وژنې پازوالي په غاړه اخلي چې له اصله یې کړې نه ده. خو د وید مژده د لیکنې پر بنسټ د ګلبدین حکمتیار دغه ادعا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند یو شمېر پخوانیو لوړپوړو غړو منلې ده. لایق هو منلې ده او هغه هم له دې امله چې غواړي د میر اکبر خیبر د وژنې تور له خپل تندي څخه راپاک کړي. ستاسو له خبرو څخه دا راڅرګندېږي چې د میر اکبر خیبر وژنه د ګوند د کورنیو کړیو په لاس یوه وژنه ده. آیا ښه خبره نه ده چې تاسو چې وژونکی پیژنئ او په رښتیا خبر یاست ولې خلک نه خبروئ؟ په رښتینو خبرو پوهېدل د ولس بنسټیز حق دی. لایق د افغانستان د خلق د دیموکراتیک ګوند خادنامې په ځانګړې توګه د غوایي له کودتا راوروسته ډېرې کرغېړنې وې. ولس موږ له لاسه ډېر تاوانونه ولیدل. میر اکبر خیبر هم همدغو حزبیانو وژلی دی. ما اوس له ګوندي او یا سمبال شوي سیاست څخه لاس اخیستی ادبیاتو ته مې مخه کړې. غواړم هر هغه څه چې لرم یې ولیکم. ولې نه په نږدې راتلونکي کې به هر څه په یوه کتاب کې راولیکم. اوس به بیرته خپلې پوښتنې ته راشو. ستاسو په اند داود خان څه ډول یو شخصیت و؟ لایق داود خان د شخصي تقوا لرونکی یو سړی و، پرته له شکه چې د افغانستان د سرلوړۍ او پرمختګ غوښتونکی و او د شتمنۍ او پیسو له ټولولو سره یې هیڅ مینه نه درلودله. خو داود خان په ژوند کې تیاره اړخونه هم لیدل کیږي. دیکتاتور و او هزارهګان یې نه خوښېدل. که چا د هغه ډاډ ترلاسه کړی وای نو د هغه هر ډول کړنه سردار داوود ته د منلو وړ وه. که چا د هغه ډاډ ترلاسه کړی وای نو د هغه هر ډول کړنه سردار داوود ته د منلو وړ وه. که په هر چا بې ډاډه شوی وای یا باور یې له لاسه ورکړی وای نو څرګنده ده چې د هغه سړي ژوند ټول پوپناه کېده. دا برخه همدومره وه. نورې برخې هم شته، په دې هیله چې تر وروستیو شیبو راسره پاتې شئ.